طالبان راولاړي د ISI یا د دوی خپل سازمان راولاړ شوی دی د ملابرادر یې ولې له منځه وړی دي؟ په دې کې څه هدف لري؟ په دې کې کوم پروګرام لري چې دوی د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي له منځه وړي؟ یعنې دلته دوه هدفه کیدلی شي که نه انګار صاحب زما پوښتنه داسې وه ممکن ملابرادر د په کوم ځای کې د دې پلان خنډ شوی وي دوی د منځه وړلو خبره که دغه کړې وي یا ممکن دوی غواړي دا پروژیکټ یو بل پړاو ته بوځي ممکن دوی هم وغواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه ونښلي تر څو پاکستان دپاره دا خو د افغانستان چې لا ډېر بربادېږي د پاکستان دپاره لا ډېره ګټه ده چې هر څومره بربادېږي د پاکستان دپاره لا ډېره ګټه ده ستاسې په اند د کوم هدف دپاره ملابرادر زه په دې نظر نه یم چې تر اوسه پورې هغه مرحله بیخي به هېڅ تاثیر ونه لري نه زه په دې نظر نه یم چې اوس فعال پاکستان هغه مرحلې ته افغانستان داخلي په افغانستان کې ګډوډي رامنځته شي د ګډوډۍ دپاره زه فکر کوم اوس ډېر وختي دي دوی تر اوسه پورې هماغه دغه د کنټرول کیاس مرحله در اوسه ډېره لرې ده زه په دې نظر نه یم چې دوی د طالبان تر اوسه پر داسې ډلو سره ویشي نو بیا به دوه دلایل بیا نور پاتې کیږي د ده او د حسن اخوند د سرتیرو ترمنځ د دوی ترمنځ اول لفظي شخړه شوې له هغه وروسته جګړه شوې ده یعنې دا د دوی د خپل منځي اختلافاتو له امله یا د پاکستان د پلان په وړاندې خنډ جوړوو د هغې له امله نه خنډ خو ممکنه نه ده چې ملابرادر یا د طالبانو هیڅ چارواکي هم د پاکستان د اهدافو دپاره خنډ جوړ کړي چې ملابرادر ټرین سو کله چې دی د زندان په نامه ورک نه و بندیم نه و د اگر شان درواغ هلته په یو ښه لکه حافظ محمد سعید چې په منظم ډول په ښه د ISI په سیف هاوس کې اوسېږي په تورندارو کې ګرځي د طالبانو دا څوک چې دی وایي دا بندیان و دا یو هم نه و بندیان د ملابرادر بندي نه و منظم ټرین سوی دی راوستل سوی دی د خپل کله چې د ماموریت وخت راورسېد یا دی رایوستی د دوحې په کې د ټیم مشري په غاړه ورکړله دا یو هم بندي نه و او دا ممکنه نه ده چې طالبانو کې څوک راولاړ شي د طالبانو یا د ISI د منافعو خلاف ودرېږي دا دوی ته ور معلوم دي ډېر امکان دغه لري چې دوی په خپل منځ کې دغه لفظي شخړه کړي او د هغه له وجې یو څه سوي دغه کار یعنی زه خپله زما په فکر دا رقم ممکنه نه ده چې ملابرادر دې راولاړ سي د ISI د منافعو خلاف دې ودرېږي یا د طالبانو هر چارواکي دا نه کوي دا ممکنه نه ده دک دوی ته دا معلوم دي چې دا کار کول دا معنا لري چې زه نور بلا ختم د دوی ترمنځ یا په افغانستان که دی ضایع شي افغانستان خپل منځي جګړې ته تللی شي یا طالبان خپل منځي جګړې ته تللی شي افغانستان کورنۍ جګړې ته او طالبان خپل منځي جګړې ته زه په دې نظر یم چې تر څو چې ISI حاکم وي د دوی ترمنځ خپل منځي جګړه ناممکنه ده او دوی افغانستان کو که ISI وغواړي بیا دا کار ډېر اسان دی ISI پر مجاهدینو هم تسلط درلوده خو هغوی خپل منځي جګړه وکړه هغه وخت ستاسې په اند د ISI غوښتنه وه چې دوی جګړه وکړي دا تفاوت دی مجاهدین چې وه هغه پراکسي ډلې وې هغه پراکسیانې وې پراکسي او سروګیټ یا سروګیسي دا تفاوت لري پر سروګیسي دغه دواړه هم که لږ راسره تشریح کړې لاندې دوستان ټول باید پر دې پوه شي سروګیټ ارمي داسې ده سروګیسیانې دا رقم دي سروګیسي اول به د تخنیکي لفظ درته تشریح کړم ډېرو خلکو به ډاکټران بدلې د IVF نوم بیا اورېدلی یو څوک راولاړېږي په د ښځې او د نارینه سپرم را اخلي د ښځې تخمه او د نارینه سپرم را اخلي په لابراتوار کې یې دغه کوي القا کوي بیا یې وړي د یو درېیمې ښځې په نس کې یږدي دا کوچنی ورې وده کوي دا یو طبي اصطلاح ده چې استخباراتو ته رادغه شوې ده ورې وده کوي او ورې غټېږي په هغه ځای کې ژوند کوي دا بل فامیل کې ژوند کوي درېیمې ښځې د اولاد په شکل زیږي اما په اصولو کې خدای د دغه جلا د چا چې سپرم دي د چا چې مثلا دغه دي هغه تخمه ده دی خو اصلي د هغو اولاد دي دغه سروګیټ ارمیانې دغه رقم شی دي لکه حزب الله یا طالبان دوی اصلا د پاکستان استازی فوج دي استازي ځواکونه دي اکسټنشن دي دوی په افغانستان کې دي فعالیت کوي شکلونه هم د افغانانو دي د افغانستان په وجود کې دي د افغانستان په خاوره کې زیږېدلي دي مګر دوی اصلا د پاکستان دلته اوس یو مشکل دا دی چې دا پر دوی باندې ډایرکټ کنټرول موجود دی دوی یوازې اپریشنل صلاحیتونه لري ستراتیژیکې فیصلې نشي کولی دا د سروګیټ ارمي ده دغه چې بیا د پراکسي چې بیا د پراکسي د یو بل چا په نیابت باندې کار کوي د یو بل سازمان د یو بل هیواد یا د یو بل سازمان په نیابت کار کوي خو دغه چې د اټونومي لري خپلواکي یو لړ لري ځینې صلاحیتونه لري
دی د یو چا سره کار کوي د هغه سره همکاري کوي د هغوی په ګټه کار کوي د هغوی څه پیسې د هغوی څه تغذیه کېږي د هغوی دپاره د هغوی د اهدافو دپاره کار کوي مګر خپله اټونومي هم لري خپل صلاحیتونه هم لري خپل ستراتیژیکې فیصلې هم کولی سي خپلې اپریشن هم په خپله مخته وړي په خپله ستراتیژیک اهداف ټاکي او د هغه دپاره کار کوي مجاهدین چې به مجاهدین پراکسي ډلې وې په نړۍ کې نور هم دا اوس مهال اوس موجود دي مثلا په ایران په بغداد په عراق کې حشد الشعبي یا مهدي آرمي دا پراکسي ډلې دي مثلا دا د حوثیان چې دي چې په یمن کې دي دا پراکسي ده اما په لبنان کې حزب الله چې دی هغه سروګیسي ده د دوی سره ډېر تفاوت دي پر حزب الله باندې ایرانیان د سپاه پاسداران ډېر ډایرکټ نفوذ لري اصلي دا د قدس واکونه یې اوله طبقه لییر دی بیا دومه طبقه چې دي حزب الله سازمان دی په افغانستان کې هم طالبان چې دي د مجاهدینو سره تفاوت دا دی چې پر طالبانو باندې مستقیم ټول استراتیژیکې فیصلې ټول د پردې تر شا سیستم د آی اس آی مامورین کنټرولوي بیا د پردې پر مخ باندې په دوم لییر کې بیا دغه طالبان دي مثلا دا د امرالله صالح تشخیص کړي دي کیدای شي نور هم دا یو څو تشخیص کړي دي دېرش زره پاکستاني د آی اس آی مامورین د جواد تاجمیر په ګډون دا د آی اس آی مستقیم مامورین دي خپله د آی اس آی افسران دي د دوی د هر ډلګي مشر څخه یعنی د مجاهدینو په لیکو کې دغه رقم نه و چې د مشاورین ورسره وه د دوی په لیکو کې د غوږ جنګ کوي پاکستانیان هم جنګ کوي عربان هم جنګ کوي حتی د ګلبدین حکمتیار سره دغه وه د امریکا سپیشل فورس سره وه او د مسعود سره د برطانیې اس ای اس ځواکونه مشاورینو په ډول ورسره وه مګر هغوی د دې صلاحیتونه نه درلوده چې ټوله فیصلې دوی وکړي خپل حکمتیار یا مسعود خپل فعالیتونه درلودل خپل قمندانان یې درلودل د دوی هغې چې دي د پردې تر شا د دوی چې هر قمندان دی د ده سره به د سکرټر په صفت یا د ده د ډریور په صفت یا د ده د باډیګارډ په صفت یو بل پاکستانی افسر موجود دی او هغه اصلي کنټرول چې لري هغه دغه د پاکستانی افسر یې کوي د ملا عمر په اوله دوره کې د ملا عمر 2 نفره سکرتران وه چې کرنل امام راوستلي وه پښتانه وه په پښتو ژبه یې خبرې کوله اما د آی اس آی مامورین وه ټول سیستم په اصل کې دغه خلکو کنټرولوي دغه د دوی په دغه دوه ډلو کې کوم یو ډېره زیاته کنټیجس ده لکه دغه سپریډ کېږي کومه یوه ډله ډېره زیاته نه دا خو د دې په هدف پورې اړه لري چې کوم یو د دغه استخباراتي سازمان هدف چې دی کومه یوه غواړي چې دوی دغې کې کنټرول د خطرناکه زما په نظر دغه د سروګیټ آرمي ده دغه سره ته یو لړ یعنې ته انفلټریشن کولی سي ورداخلېدلی سي د دغه سازمان ته د مجاهدینو پراکسیانو ته کولی سي خپل په ګټه هم وکاروې ته د دوی په سازمان کې ورداخل سي د دوی په رهبرۍ کې لاسوهنه وکړې خپل ځان ته یې راواړې د دوی په سیستم کې تغیرات راولې د دوی په سیستم کې سبوتاژ وکړې په دغه کې سخته ده په سروګیټ کې سخته ده ته د دوی سازمانو د دوی هغه هستیې ته ورداخلېدل نسي که ځکه هلته مشخص دوی دغه لري پروټیکشن لیئرز لري او د دغه کنټرولول اسانه نه دي دغه په دا 20 کاله کې امریکایانو او د افغانستان دولت ډېر پر دې کار وکړي د دوی قمندانانو ته پیسې ورکړلې کوشش یې وکړي چې د دوی څه نفر راجلا کړي اما دا ټوله شان ناکامه سوله ځکه هغه سیستم د دوی په کنټرول کې نه دی پر دغه خلکو د دوی افراد چې ځینې راواړی یا یې ورمړ کړې یا هر څه چې په وکړې هغه ساختار پر ځای پاتې تغیر نه خوري مننه